باقي موږ خپل کوشش کړی عثمان صاحب د پروجیکټ کې مو کار کړی دی او هغه ډېره خواري کړې ده. کم فلم دی وکړو؟ فلم خو مې چې خانه بدوش وکړو. دا نور دی نه کتلی؟ دا نور مې کتلی جی. خپګه تا کم یو ښکاری یاره فلم خو چې کوم فلم چې کوم خانه بدوش ته عثمان صاحب ډېره خواري کړې. خان او جهانگیر خان دی کې ورونه دي یو بل نه پیژني او بل داسې کہانی عثمان صاحب جوړ کړی دی که ته وایم چې دا زاړي یاداشتونه خلکو ته کم ځای نه راغلی؟ مردان نه فلم لراغلی کنه؟ فلم خو ډېر زبردست فلم دی. فلمونه چې همداسې راځي زموږ خوښېږي. فلم خو بس موږ ورته وي خشتم دی او ما ته وګوره بس بیا خو د شاهد فلم خو شاهد فلم وي. موږ د عجب ګل دپاره دی فلم نه راغلي یو. 24 ګنټه په 12 بجې عدالت نه کولو شي دی کولو کړی دی. کیسه خو دې فلم کې کہانی څه ده؟ دې کې کہانی چې کوم نه ډېره زبردست کہانی ده پوه شوې زیات تر د هندوانو ده. مونږ به فلم د شاهد ګورو. سیلاله د زړګي کیسه مې نوره شوه او کشر خان ته لویه لانجه جوړه شوه. سیګلې د زړګي په فیصله دله راغلی ما شاهد مینه د نه غواړم په جرګه دله راغلی ما. ماشاءالله ټول لکه چې څومره پښتو فلمونه لګېدلي نو ټول ښه روان دي. زموږ فلم خانه بدوش خلکو لږ رسپانس ډېر کہانی په لحاظ سره خانه بدوش څه ویل غواړي؟ السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه مراد علي کاټلنګ د پرواز ټي وي لخوا ستاسو په خدمت کې حاضر یم. قدرمنو موجود ما په پېښور کې کم فلمونه چې په اختر باندې ریلیز شوي په دې لوی اختر باندې د هغې د رپورټ په حوالې سره نن راغلم پېښور ته. تاسو له تفصیلي رپورټ درکوم چې کم فلم هټ شو، کم سوپر هټ شو، کم یو مطلب اوسط درجې بزنس وکړو یا فلاپ شو. د هغې په حوالې سره به موږ کوشش کوو چې د پبلک نه هم کمنټس واخلو، د فلم ډایرکټر د ایکټر کوشش به کوو ډېرو خلکو نه کمنټس واخلو. قدرمنو په دې اختر باندې د پښتو په سینما باندې 3 فلمونه ریلیز شو چې په هغې کې یو خانه بدوش، دویم اعلان جنګ او دریم غلامي نه منم. فلم غلامي نه منم د اوور بجټ فلم مطلب په دې باندې ډېر زیات بجټ راغلی، د 60 نه 70 لاک روپیو پورې بجټ راغلی. او باقي 2 فلمونه چې کوم دي خانه بدوش او اعلان جنګ په هغه د لو بجټ فلمونو په مطلب د 30 نه 35 لاک پورې بجټ پرې راغلی. نو هغه فلمونو خپل بجټ تقریبا په 300 کې ریکور کړ. خو فلم غلامي نه منم چې کوم د اوور بجټ فلم هغې لا اوسه پورې خپل بجټ نه دي پوره کړی او کیدای شي چې خپل بجټ پوره کړي د نقصان نه بچ شي. نو په دې حوالې سره تفصیلي رپورټ تاسو سره شیر کوم. زموږ سره اوسئ او دغه پروګرام تر اخره وګورئ. قدرمنو دې وخت کې موږ سره بل یو کتونکی ولاړ دی، هغه نه تپوس کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کوم ځای نه راغلي؟ زه ګلبار تاڼې نه مطلب د پېښورې؟ او جی او فلم دې وکته که نه؟ او فلم مې وکتو ډېر. کوم فلم دې وکتو؟ خانه بدوش. او دا نور دې وکتل که نه؟ او دا نور مې هم کتلي دي. بس خوښ دې کم یو شو؟ خوښ هم دا خانه بدوش دی. جهانګیر چې پکې جهانګیر جاني خو په هغه خو فلم کې هم د غالبا په هغې غلامي نه مړه به شوقیان یو ګورو یا ځان هم بې تباه کړو یا بل نم کرز را واغستې خو فلم هم وکتو. او جی فلم دې کم وکتو؟ فلمونه خو ما ټول کتلي یار. درې واړه دې کتلي؟ اختر کې زم کم لګېدلي غلامي نه منم، خانه بدوش او اعلان جنګ. درې اعلان جنګ مې هم کتلی دی او دا مې هم کتلی دا مې هم کتلی. کوم فلم دې خوښ شو؟ زما خو دا خوښ دی. دا خو که درته وایم چې دا درېیمه پیره چې دی د درېیمه پیره چې اوس رالو بیا 5-6 ملګري مې راسره دي اوس بیا رالو دي. کوم فلم؟ خانه بدوش. خانه بدوش دې کې څه ستا خوښ دي؟ او جهانگیر خان دی کې ورونه دي یو بل نه پیژني او بل داسې کہانی عثمان صاحب جوړ کړی دی که ته وایم چې دا زاړي یاداشتونه خلکو ته بیا دوباره راتازه کړي دي او بس په هغه مطابق سره یو ښایسته فلم، ښایسته سټوري، ښایسته میوزیک، ښایسته لوکیشن، په هر لحاظ نه ډېر یو ښایسته فلم جوړ دی. په معیار باندې پوره د خلکو شوق او ضمیر یو ځل دوباره بیرته سر دوباره را ژوندی کو ځکه د خلک په شوق بار بار دی فلم ته راځي. غلامي نه منم نه څه خاص کہانی ده په 2 غنټو کې خدای مونږ له فلم ختم کو. نو دا فلم نه زبردست نه زوب په پويږي فلم دا کار نه دی. 2 غنټو کې نه کدی فلم جوړ کو. د پاکستان وړه کیسه را غونډه کړې ده په دې نه فلم جوړ. پويږي زبردست فلم دی. را مخامخ کې فلم دی چې داسې فلم بل شته نه. پوه شوې حقیقتي فلم دی. 24 ګنټه په 12 بجې عدالت نه کولو شي دی کولو کړی دی. کیسه خو دې فلم کې کہانی څه ده؟ دې کې کہانی چې کوم نه ډېره زبردست کہانی ده پوه شوې زیات تر د هندوانو لپاره ده. پوه شوې چې موږ ته عبرت وایو. موږ لکه مسلمان چې کوم دی که نه هغه مسلمان دی خو چې پوهېږي پوه شوې
او ستان فلم ته تخوي ته چې مزیدار دی زبردست دا فلم ډیر کسان دوی وي نه زبردست فلم دی فلم منګه هغه موګه ته او دا موګه ته ولګر دې کہانی ډیره مزیدار کہانی ده د دې فلم کہانی خسته کہانی ده غلامی نه منم ځکه چې کوم د پاکستان کلچر دی دا غي په باره کې الګ د انګوان او د مسلمانانو په باره کې دا مونږ به فلم د شاهد ګورو سیداله د زړګي کې سمنور شوا او کشر خان تلوي لانجه جوړ شوا سې ګل د زړګي په فیصله د لراغله ما شاهد مینه د نغوالم په جرګه د لراغله کم ځای راغلی یا جو سپورټ نه راغله په مطلب په خبري خبرم جیا کم فلم دی وکړو فلم خو مې خانابادو شو کاته دا نور دی نه کتلی دا نور مې کتلی جی خپګه تا کم افکاری یاره فلم خو څنګه خپ فلم څنګه خانابادو شته عثمان صاحب ډیره خواري کړی دا سپګه خطا ته خپګه یاره جی اصل کې څنګه جهانگیر صاحب د شاهد صاحب دغه ټول څنګه خپ ټاپ کارونه کړی دي دوانو څنګه مزدار او اصل کې پد نه چې عثمان صاحب دا کہانی راغشته کم دی نه پکم دی لاګو کہانی ډیره مزیدار ډیره انتهایی پښتنو په ثقافت باندې په کلچر باندې جوړ شوی بالکل خبره پکې نشته جی تاسو ویل غواړئ بس فلم خو ډېر زبردست فلم دی فلمونه چې همداسې راځي زموږ خوښېږي او زړه کهاني ده ښکلې کهاني او شاهد خان خو په یو پښتون سړی دی ډېر په مونږ ګران دی تاسو ویل غواړئ فلم حوالې سره ډېر ښکلی فلم و ډېر مزیدار فلم یې جوړ کړی دی او مونږ بس ډېر خوشحاله شو او مطمئن شو د خیره ډېر وخت بعد د پښتنو په کلچر باندې یو فلم جوړ شو جی د پښتنو ثقافت پکې وګورئ یا کلچر پکې وګورئ بالکل جی ډېر د پهاشه دغه نه پاک فلم دی پاک فلم دی بالکل مطلب د ماشومان سره راځي دغه سره راځي هم کتلی شي بالکل کتلی شي داسې په دغه پکې څه نشته دی پهاشه یا دغه نه نشته دی مطلب وخت پکې خبره پکې اصل دار چې په کلچر جوړ شوی پښتنو په ثقافت جوړ شوی بالکل په کلچر جوړ شوی دی ډیر هډ سپر هډ فلم جوړ شوی دی دا کوم ځای صدر په خبره مطلب کوم فلم دی وکړو خیر بس یو فلم دی او نو به خانابادو شو دا مطلب دا فلم دی سینما کې چې ورال دا فلم دی وکړو او جی بس څنګه فلم دی چې یو ځل چا کتلې دی به دوباره راځي دوباره ګوري جی او دا فلم دی د مینې د محبت د مینې محبت د کلچر د پښتنو په ثقافت جوړ دی او جی او خو خسته جوړ دی بس خبره پکې نشته چې چا کتلې دی واپس راغلی واپس را روان مطلب دوباره ګوري فلم دی وکړو او جی فلم کومو کاټو فلم بارے کې څه ویل غواړئ یاره جی فلم کو ډېر زبردست شو ماشاءالله شاهد عثمان ډایرکټر دی او شاهد خان په ډېر ښه کار کړی دی او ښایسته کیسه را مطلب ښه سټوري ده کلچر فلم دی او جی کوم دا کوم فلم وکړو دا خانابادو شو نور فلمونه کتلی کنه نه جی سم نن راغلم نه راغلی یاره دا مې ټولې تر ټول دا کوم ځای راغلی خېش ګنا خېش ګنا فلم خدي فلم بالکل خبره په دومره ګرانه کې رړې دي څه غواړي دا مطلب انټرټینمنت دغه غواړي یاره جی نو ګرانی کو دا زلم خوشاله غواړي کنه واو کنه بالکل لگا څو پر وګرانه کې لګیاو نور مرګري یار موږ سره ولاړ دي نور جان راځي خبرې کوم نو دوه درې خبرې قدرمنو دا یو بل مرګري موږ سره ولاړ السلام علیکم وعلیکم السلام دا کوم ځای راغلی نو دې په خبرې کوم فلم وکړو خانابادوش څنګه فلم دی ډیر زبردست سپر ډوپر سدي پکې مطلب خپه کې دا سخکاری نو کہانی دا غانی سٹوری جهانگیرم پکې خکار کړه شاهدم پکې خکار کړه مطلب زیات مین خبره پکې د سشي دا د کلچر پښتو باندې جوړ دی پښتو په ثقافت باندې جوړ دی پښتو په ثقافت باندې جوړ دی په غیرت باندې جوړ دی په هاشي پکې نشته دی ډیر فلم دی بالکل پاک فلم زما دویم ځل دی چې مې کاته یو ځل کده دا دویم ځل مې کاته خو ځکه مې کاته څوک سوال غواړي خبره وکړه لکه دوه درې خبرې امر مرګلو دنه مې تاسو وسلام وعلیکم السلام سوال غواړي فلم په حواله سره دا فلم خو مزیدار فلم دی شهید فلمونه ټول مزیدار دي همون خو د شلو کالونو فلمونه ګورو همدغه فلمونه راځي ګورو سر دی او بزنس ونه چې بازار په ټیکټ به هم خلک ګوري فلم خدي او خو زبردست فلم دی سړي پکې مطلب فلم انګلند جوړ کړي نو خو زبردست فلم دی ولګلند کم دی لکه چې فلم وګت پکاره خو خپل فلم دی لکه چې راشد خان شاګرد دی قدرمنو دی وخت زموږ سره د فلم خانابادوش هدایتکار شاهد عثمان صاحب ولر دی هغه سره خبره تر کو عثمان صاحب ټول وړاندې خو تاسو ډیر مبارکي در کوم تاسو فلم سي پروجیکټ شه ډیر مبارک شه ډیر مننه او دا خو د خلکو مینه ده ما سره او هر کله چې زما فلم لګیدل نو د عوامو له عزت را کړی او شکر ادا کړل لکه دا غینه زیات عزت را کو نو د خپل مینوالو ډیر شکریا ده کوم تاسو ډیر شکریا ده کوم چې په دومره مصروفیاتو کې تاسو راغلی او ټیم مو وشتو راپورټ ته واره
کومه وړو کې اختر ګور پای باندې تقریبا ټول فلمونه مطلب کاروباري لحاظ سره ډیر زیات تاوان کو دی غټ اختر کې ماشاءالله کاروبار ډیر زیات ودی په حواله سوال غواړي ډیر خو مونږ خپل هم چې فلم جوړونو یریدو مونږ چې کدا د ورکوټي اختر کاروباري خو بیا په کار ډیر خرابي او بس ماشاءالله تاسو روان نو خلک ډیر زیات مینوال فلم لروه ته فلم یو کته بلکې هر ځای کې راشو تاسو وګورئ چې پارکونه دي کار دی او ځدان کاروبار د فلم خو ډیر زبردست او خو دې د فلمونو ډیر خو ټول فلمونه خو ماشاءالله ټول لکه چې څومره پښتو فلم لګي فلمونه لګیدلي نو ټول خروان دي و زمونږ فلم خانه بدوش خلکو لګ ریسپانس دی کہانی په لحاظ سره خانه بدوش سوال غواړي کہانی هو خلک زیات وځي لکه بده کې کلچر دی د پښتنو او ثقافت دی پکې نو کلچر خو د سدي پکې دا نه چې د کلچر نه بار فلم نو دغه وجه هم لکه خلکو خوښ کړي زیات او قبيله او کلچر پکې لري ډېر بعد لکه مطلب د پښتنو کلچر راجم دي شو دې کې تاسو کو ګورئ نو ان شاء الله دې کې وسول ګرګانا سه سپاهاش غانا دا او بګینی تاسو خپل هم کتلی ډېر خلکو دام توقع کول چې دا هغه ممتاز علي خان صاحب د خانه بدوش نقل لدار نو نشي هغه شان فلم نه مونږ جوړولی شو دا خپل هغه فلم وکتلی هغه ډېر غټ فلم مونږ نو هغه اوچت کړل باقي زمونږ کہانی جدا وا او خلکو عزت راکړه ټول مینوالو ډېر مننه مهرباني قدرمنو دی وخت موږ سره د فلم خانه بدوش رائټر سجاد صاحب ولاړ دی سره خبرې ترې کو السلام علیکم وعلیکم السلام سجاد صاحب څنګه حال شکر د الله کرم دی تاسو فلم خانه بدوش کامیاب شوه تاسو وړاندې ډېر مبارکباد هم سوال غواړم ډېر مننه او د ټولو کتونکو مننه یو خو کوشش ټول ټیم کړی او زه بس یوازې د دې سره ځان ته نه چوم غاړه کې عثمان صاحب همیشه شاید عثمان صاحب چې دی هغه داسې نوې سیزونه خوښوي او بل داسې چې هغه د عوامو هغه زړونه رانیسي بالکل بل زموږ فلم ته د کہانی ډېر سخت ضرورت دی د کیسې بالکل چې یو ښه کیسه وي فلم وګور کمرشل ټول زیات کمرشلیزم کوي مطلب کہانی پکې ډېر نه ټول غاني یو څه بل څه دغه پکې کنه دا ان شاء الله چې عثمان صاحب ما ډېرو مرګرو ته خو ډېرو خلکو ته مخ چې دا غي دا سوچ دی چې به د ښه کہانی نو فلم خامخا هټ کیږي لکه غانا یا دا شي دا ضروري ده ټیک چې میوزیک د فلم یو حصہ ده خو بالکل لکه زموږ د فلم میوزیک هم بهترین دی بل فحاشي نه ده پکار بالکل خصيص پکار دی انټرټینمنت پکار دی خصيص پکار دی مونږ پدې کې یو نصیحت پکار دی ډراما پکار ده په فلم کې دا ټول چیزونه چې سیکوینس راغونډي په ډز غب نو هغه فلم نه هغه سي ډیسپوزیبل شیز به واپس خلک لري او تاسو د عوامو رائے موري د خپل باندې الله او ستن فلم سپر هټ دی شکر د الله کرم دی بل خبردار چې ما لومبه چې تسکرین پلی فلم لیکل دی هغه په ما شاهد عثمان صاحب لیکل سوداګر هغه د الله کرم بالکل یو بل دي دن شو زړه کنه خیر دی اوس د خانه بدوش دی د الله کرم دی بل ما سره پدې کې مرګره چې ډایلاګ رائټر چې ما سره صحیح تاګاله سي هغه ډېر مهنت کړي او بل ټول ټیم ډېر مهنت کړي ټول شکریا ادا کوم خاص کر عثمان صاحب د عوامو خاص کر شکریا ادا کوم چې ایراغ او یو ښه فلم او قدرمنو دی وخت زموږ سره د پښتو د ټلویزیون پاکستان ټلویزیون زموږ د پښتو ډېر سینیئر اکټر زموږ ډېر یو تجربه کار اکټر جاوید بابر صاحب ولاړ دی هغه هم په دې فلم کې یو کریکټر کړی دی سره خبرې ترې السلام علیکم بسم الله الرحمن الرحیم وعلیکم السلام زه ناظرین له خپل طرف نه اختر مبارکي پیش کوم او باقي موږ خپل کوشش کړی عثمان صاحب د پروجیکټ کې مو کار کړی دی او هغه ډېره خواري کړې ده او امید دی چې زموږ د کاوش په رنگ راوړي بالکل او موږ هر څوک چې فلم جوړي یا ډراما جوړي هر څه پروګرام جوړي او هټ کوي لپاره جوړي په دې لپاره جوړي چې دی گزاره کوي دا خدا خو عوام ډیسایډ کوي چې را مونږ کار خکړې او که بد کړې بالکل ان شاء الله امید زموږ د کاوی په تاسو خوښ شي ثانک یو ویری مچ ثانک یو